اقدم بدی وطن ګام په ګام د ښکلا ستوري د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې توري د اسمان د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم سپېرې دښتې بستا د پغمان ماڼۍ د کابل ښار په 25 کیلومترۍ کې پر یوه مشهوره تپه تپې پغمان کې موقعیت لري. دغه ماڼۍ په 3 پوړونو کې له سنتي او عصري معمارۍ سره په 1992 کال کې له 10 هکټاره ډېر مساحت ځمکې کې جوړه شوې ده. د وطني مرمرو ډبرو، په لاس اوبدل شویو غالیو او د کونړ د چارتراش لرګیو کارولو د دغه ماڼۍ داخلي ښکلا نوره هم ورزیاته کړې ده چې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو د جذب سبب شوې ده. اوس وخت کې د پغمان ماڼۍ د کابل ښار په یو شنه تاریخي، تفریحي او د سیلانیانو د لیدو په سیمه بدله شوې ده. د کابل او شاوخوا ولایتونو ډېر اوسیدونکي د خپلو کورنیو سره د جمعې او رخصتۍ ورځې په دغه ښکلې ماڼۍ او د ماڼۍ شاوخوا زرغونو سیمو کې تیروي. بهترین تفریحگاه است و مردم بسیار خوش هستند. هر کسی که اینجا آمدن و ازش بسیار خوشی میکنم. بسیار یک ساحه سرسبز و یک ساحه است که جای دیدنی هم است و دیگه بسیار هوای خوب است. بسیار یک منظرهای بسیار خوب دارد. یگان نفر قسم ما نموده یک دیگ میکنن و د افغانستان اسلامي امارات له حاکمیت وروسته د پغمان تفریحي پارک ډیر میلمنه لري. د امنیت ټینګښت سره په دغو ورځو کې له بیلابیلو ولایتونو نه ډیر هیوادوال دغه تفریحي ځای ته د میلې او لیدنې لپاره راځي. منګه خو نن راغلو پغمان قصر ته دشته دغه مخکې نه راغلي چې نن راغلو ډیر زیات مو خوښ شو. خلک دی خوښ دي امنیت ته او شین ده. د کابلیان نه مو هم خواهش که چې رادي شم دلته تفریح لپاره یو ښه ځای دی. امنیتش خیلی خوب شد نسبت به سابق که بود. حتی نمیمان داخل قصد مارنه حتی ما چند دفعه آمد از آن دروازه برگشت کردیم که دوران جمهوریت زیادتر از یک دفعه 2 دفعه آمدن نتونستیم بود. مخکې دلته امنیتي وضعیت ښه نه و. الحمدلله ډېر ښه امن ده. مخکې په پرتله باندې وضعیت ډېر نورمال ده. د امارت اسلامي د دې اقدام نه موږ ډېر خوشحال یو. الله تعالی د تل دپاره امارت اسلامي دپاره داسې نور وظایف هم وسپاري چې هغې هغه د خپل وطن خدمتونه وکړي او شرعي حقوق هر چا ته ورکړي. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ دلته راغلی یم کابل ته. دا د پغمان ساحه ده، د پغمان قصر ده. الحمدلله ښه د امن فضا ده. د موږ ډېر ښه ساعت تېر شو. ډېر افغانان راغلي دي او ډېر خوشحاله دي او ښه د امن فضا ده. د جمهوریت په وخت کې دلته خلک نه سوی راتلی، ناامني وه. اوس خلک ډېر راغلي دلته، ښه امن ده. په ورته وخت کې د پغمان ماڼۍ امنیتي مسؤلین د کابل او نورو ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د پغمان تفریحي او میله ځایونو ته د راتګ لپاره هیڅ ډول اندېښنه ونه لري. نو ټولو مراجعینو سره موږ دا هیله کوو چې راشي په پارک کې تفریح وکړي. دا یو د تفریح ځای دی. د ټولو ولایتو څخه مراجعین راځي. دلته هر کم امنیت تامین دی، هیڅ نوع مشکل نشته. نو د تفریح لپاره یو ښه ځای دی او د خویندو نه مې دا هیله ده چې حجاب مراعات کړي. دلته چې کومې خویندې راځي تفریح لپاره د هغو نه مې هیله دا ده چې حجاب مراعات کړي. دلته د اسلحې سره مجاهدین راتلل، د هلته په دروازه کې اسلحې جمع کوي. د پغمان ماڼۍ مسؤلینو د معلوماتو په اساس په اوسط ډول هره ورځ 1500 تنه له دغه ماڼۍ او تفریحي سیمې لیدنه کوي چې له دغه اړخه راټول شوي عواید د قصر او اړونده پارکونو د ساتنې او مراقبت لپاره کارول کیږي او اضافه عواید د دولت خزانې ته سپارل کیږي. د اسمان د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم سپېرې دښتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسوري. اقدم بدې وطنه ګام په ګام د ښکلا ستوري د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې توري د اسمان د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم سپېرې دښتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسوري.